الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پورې خبره رسېدلې وه چې عمر بن الخطاب د الله رب العزت ډېر لوی ولی، تقریبا 200 لکه میله مربع ځمکه د په وخت کې د اسلام د بیرغ لاندې راغله، د مجوس حکومت ختم او د توحید حکومت راتلل. د دې ډېر برکات هم د دې وجنه حدیث کې راځي، رسول الله فرمایي چې په یوځای کې به خلک جګړه کوي، ماتيږي، به پښتنه بوشي چې آیت څوک شته چې رسول الله لیدلی، جواب بوشي چې او دغه د وجنه الله د دوی له غلبه ورکی، به جګړه کېږي، ناکامي به وي، به د څوک شته چې صحابي لیدلی وي او دغه د وجنه الله برکت دغه کې بیر تابعی د وجنه زکه دا درې وړ د خیر نه ډک قرونه او پیړۍ وي. تعاون د په وخت کې راغی، تقریبا 20000 مسلمانان ورګه شهیدان شو. خالد بن ولید چې کله معذور شو، ابو عبیده بن جراح امیر شل مجاهدینو درې وجه علماء ذکر کړی، یو دا چې ټول خلکو هم د عقیده و چې خالد بن ولید ډیر بختی شړی دی چې دا په کوم طرف باندې تشیل وکړي نو الته دشمن ماته خوري، دا د دې عقیده نقصان دی. نو عمر بن الخطاب دوران ختم کړه د عقیده او د بر غنیمت مالونه خلکو لور کول، او بل د عمر رضی الله عنه نقشې د شی ظاهري عمل کې نه راوسته، ځکه هغه مدینه قومندره کوي او د جنگ په خط کې وځه پروتیم معلومات مال کېږي چې په کوم طرف باندې به د جنگ وشي او څنګه دشمن ماچ هر څه سره په مزمنه نیمم کړه حتی تر سپلې په شمس علاقه کې چې کله وفات کیږي نو بیا به دې باندې تشکر کوي او شکر وباسي چې عمر بن الخطاب ما سره حسد او کینه نه وکړي، بلکې دا دغه انصاف چې د ار والی او د ار قومندان سره د زری په اندازه حسابي کوله. د دې وجنه به ابو عبیده بن جراح هم شهید شو، معاذ بن جبل هم شهید شو، ابو الرحم الغفاري دعا وکړه چې ورته ویلو چې رسول الله خو دعا نه منع کړی د مرګ، وی چې کله ستاسو حکومتي چارواکي کې نوجوانانی او پولیس او فوج دې ناروا قتلونه اسلامي فیصله ماتول او خواهش باندې فیصله کوله، د قراو په سیګر شیدل چې دا فساق او بجاری ګیره و غیره به خریلی او خلک به د دې وجنه منزله مخکېږي چې او خوشواز لري وي، دی وخت کې به تاسو له مرګ بهتر دی. په حقیقت د شدا مسله موجوده ده. وسم عمرو بن العاص، ابو عبیده بن جراح، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنه د لوی قومندانانو د حمص په طرف تشکیل کړ او ویل چې د منځ لارې مرتبنده کې تر څو د یو بل اکمال ونشي. ذل کلا په نامه باندې ملګری او هغه دلته امیر مقرر کې سخت جګړه وکړه چې وشوله تقریبا 8000 د جانب مقابل مردار شو. دومره سخت جنگ به امیر په مقرر کې دغه نور شه به دمشق لرال، دلته تقریبا 14 میاشتې مجاهدونو انتظار وکړ. اما کو چې غفلت د دشمن په خوا کې پیدا شو، خالد بن ولید خپل مجاهدین په طریقه باندې ورواړول، د کلام منزله او سخت جګړه شروع شو چې بدی کې ابو عبیده بن جراح به امن ورکی هر څه سره په مزمنه نیم کړل. ابو دردا رضی الله عنه د دې والی کې عجیب انسانو وی خلق مالداری غواړي، زه غواړم فقر، خلق دغه شان صحت غواړي، زه غواړم مرض، خلق ژوند غواړي، زه غواړم ځان له مرګ. هیڅ نو مطالبه وکړه چې ته خو امیر په کار دا چې زمونږ د لپاره ډېر اسباب برابر کړي، وی دغه دنیا څخه سخت چړایلې دي، د غیر پر مازان خور کړي دی او دغه معنا عبد الله ابن مسعود هم کړي و. به د عراق په طرف باندې خلک تشکیل کړه، څوک به تیار شي چې څونه ویلي، به ویل چې لکه څوک به تیار شي به چې څونه ویلي. درې مورز باندې اعلان وکړ، خو په څلورم مورز باندې ابو عبید ابن مسعود الثقفي هغه ویل یا امیر المؤمنین زه تیار یم سره د ملګرو د دې خلکو مقابله وځ کوم. سلیک رضی الله عنه مجش په تشکیل دل ورکی، یو خدای مخه ودرېدل او دویم د جنگ په تکتیک باندې پوهیدو، ځکه دا جنگ د جذبې شي نه دی چې وسړی ډېر جذباتي دی. جنگ چې د خپل طریقه غواړي، وخت غواړي او اغازه اندازه کول غواړي، دغه نور څه به د دشمن په طرف باندې تشکیل. په دې وخت کې اوسو جګړه وشوي، ځکه مخکې مصنع ابن حارثین تشکیل کړو
ابو بکر په وخت کې د مرتد نو بالکل کومک اخستل نه شو لیکن عمر بن الخطاب ویلی و چې امیران مقرره وي خو لیکن مشورې ته آلی جرير بن عبد الله له ویلو چې مجاهدین باور کې او په دې منځ کې خالد بن ولید هم دا خبره کړې و خو تقریبا 10 مجاهدین تیار شول یو جګړه ابو عبید ابن مسعود الثقفي وکړه چې غیله ویلې شي حرب النمارق د عراق په دې وخت کې دوی قومندانان و یو جابان نومېدو او بل میدان شاه جګړه چې کله شروع شو نه په دې مقام کې دا یو وتښتیدو لیکن دا جابان ابو عبید دا عرفته ابن فزا التمیمی د گرفتار کې وړي شي حکمرانو خپل شګرد شي جوړ کړو لکه عادي فوجي چې کله د دشګیر کې مجاهدین ونیو وی ویل چې زبتا تاسو دومره مال او پیسې درک ما باندې څه کوي عادي سړی ما خوشی کوي مجاهدین وی چې عادي سړی د خوشی چې کله خوشی کې په بل ځای کې د مجاهدین الله ستورغه وی ویل چې قومندان مونیو و مالخ عرفتا ابن فزا التمیمی امن را کړي هغه چې امن در کړي هغه بس موږ امن دي ځکه مجاهدینو کې دا عادت چې یو کس به امن ورکې نو به ټول جبهه اغله امن ورکاو چې ترڅو دشمن له معلومه شي درې مسلمانانو مجاهدینو یو خبره ده چې تار پتار نه ده چې یو خبره کوي بلبل خبره کوي ثقافي علاقه کې انقلاب راغی دا ځونی ولې شو تستور علاقه کې انقلاب راغی یو بل جګړه بده کې وشوله چې حرب الجسر کفارو دا خبر وکړه چې دا مسلمانان همیشه په موږ باندې راځي یو پلو دیو درې په دنیر په خوا کې نو په دې کې دوی د خپل قواي واړولې په کدا وشو چې التا ابو عبید ابن مسعود الثقفي خپل مجاهدین راوسته مجاهدینو سره مشوره وکړه جګړه کوو کني کوو نو باز مرګرو چې جګړه سخت راو دو ویل چې دا کوو وجدار چې دا ځوانو په مسله باندې سم اې د دماغ یې دي چې خلاص دي نه خلاص دي یو د ټول مجاهدین له تشکیل ورکړي چې بس حرکت وکړي ورپورې ځای خو لیکن مخې د خزي خوب ولیدو خو به دې طریقه باندې ورته شو جام دی ګلاس زما خوند مشکی دا بلې مشکی دا بلې مشکی زمو په خاندان کې 15 کسان وشي دا نو د شهادت پېښنګوي دا ابو عبید بن مسعود الثقفي شهید ابو مسعود دې ورور هغه شهید جبرم شهید شو مالکم شهید شو او هم شهید شو دیو خاندان دلوی قومندان شهیدان شو نو په دې مقام کې عبد الله ابن مرصد دایو مجاهدو هغه خپل یو ګروپ راواخه سوې ویل چې دا کم پول دی دا پول به موږ ونړو تخریب وکړو اما کارو شوی کی او جنگ خو دوړ خلري یا میدان بیرل دی او یا غټل په خدا و شو چې مجاهدونو دی وخت لپاره شکست خوړو چې کله دوی پول لزان لا ورسو دلته مجاهدونو هغه تخریب کړو سخت جنگ وشو چې تقریبا 300 مجاهدین به شهیدان شو دغه بنیرو درې باندې را پوری وته راول وې د پاسنه دشمن وشلا لیکن به مقاومت وشو چې تقریبا 80 کسانه په جانب مقابل کې وشل د عمر رضی الله عنه یو بچو عاصم ابن عمر مصنع ابن حارثه دالوی قومندانانو وی ارمان چې د جنگ په صحنه کې وو کینه عبد الله ابن مرصد لا دومره سخت سزا په کار واچي دا څومره مجاهدین طلب شو دا ټول د وجنه دا کار دی ولې وکي خپل سر باندې خلک روان شو پورې وا وخت سیموي علاقه میدان حق جابان او هغه میدان شاه چې کوم تخدیدلی و هغه سره د خپل فوجانو باندې بیرترال او دلته د مجاهدینو سره سخت جګړه شروع کړه لیکن د جنگ جلب شله هغه مصنع ابن حارثه په خپل لاس کې واخصو مجاهدین به سره تاو کړه سخت جنگ دلته مش دشمن له ماته ورکړه عمر ابن الخطاب شکر به خبره باندې خبر شو ډیر انتهاجت وشړل او خپمش ملګرو لوي ویلي وی چې موږ له تاوان ورسېد د غیر لپاره دوه وجې یو وجه ده چې عبد الله ابن مرصد هغه فل تخریب کې او بل ابو عبید الثقفي نو جوان الکو او د ټول ملګری تشکیل پدې ځای کې زید جګړې نو لیکن د جګړه شروع کړه دا نقصان موږ له ورسېدو اې دین ورسې یو بل ځای فلو الته به جنگ شروع شو لیکن مصنع ابن حارثه هغه خپل ملګری منظم کړو تشکیل برابر کې نو ویل چې موږ به اوړو نه او چې کله دشمن دی خو راوخته په دې تکتیک باندې موږ دا غوي دا قطارونه منځ کې مات بندي به کو په خداو شي دشمن رانغه د قادشي جګړه دغه اجمالی نقشه ده شروع دا د کسرا بادشاہ ټول خاندان قتل کې وی وجر تلف کې ختم کې پیدا موجله کې اذربیجان دغه لور وا هغه د پلار په دې منصب او غدې باندې کې نستا دم به قتل شو
د هرقل بادشاہ ولور د بوران په نامه هغه امیر شو لیکن وی ویلي چې هغه خو سعد ابن ابي وقاص ته دا غسر جګړه زمون ګرانه د اغلی او تکړه قومندان په کار دی چې په دې خلکو کې موجود دي څوک به تشکیل کو رستم بادشاہ دله تقریبا 1,00,000 فوجین په لاس ورکړه چې دې قومندان شو دي مجاهدینو سره اوس په میدان کې معلومه رستم له شوی ویره صاحب د جنگ کولې شي نه د علم نجوم ماهر مو وینا موږ به بیلو خو په کدار چې اوس منصب دی لالچ ته تمره دې مشکل وجنه استوي موږ جګړې لړوي ته میدان نو سره غلیو جنگ بګو چې په هر قیمت باندې ولې نه خدای پر یو امیر وټاکو د دې رستم او د دې ماوین یعنی د امیر مابین کې بروزنه اختلافات او جنگونه و د بوران ورته ویلې چې کوم د هرقل لور و چې یو خو د عمر ابن خطاب د مجاهدینو سره زمونږ جړق دی الته مقابله ده او بل د تاسو خپل په داخل کې جنگونه یو بل سره لري دا مسلې به ختمه کړي یو بلاک به جوړ کړي تر څو پوری د رسول الله د ملګرو سره د عمر ابن خطاب د مجاهدینو سره زموږ قوي مقابله راشي منځ کې جنگيږي اول تم جنگيږي چې دا خبره صحیح ده هغه ویل چې بوران په دې مقام کې مړ شو کوم چې د هرقل لور یو ځوان الګي انتخاب کې ازدجر چې دا بوسدین فوجانو قومنداني هغه ویلې چې په تبه 1,00,000 کسان والي او د دې خلکو مقابله وکړي چې بالکل صحیح ده سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه چا پويږي د امنیت کسانو هغه اطلاع ورکړه چې دشمن په دې طریقه باندې راوته وی اراده مقابله لري سیرانی والا قوا الته خپل راغی علي بن ابي طالب لویلی چې تبس ما په ځبانه په مدینه منوره کې حاکم پاتې شي زړه دې زدجر مقابله چې خپل ونه کم دا کیږي نه د مدینه منوره نه درې مله مخ لاړه عبدالرحمن ابن عوف ورته ویل چې امیر المؤمنین جنگ دوړ خلري کوم وګټله په ګټلې لیکن که چیرته شهید شوي دې مسلمانانو مابین کې کوم اتحاد راغلي کوم نظم راغلي کوم ضبط راغلي دا بیرات لډیر غړ زور غواړي زمون خواهش او مطالبه رااله چې ته بیرته مدینه منوره دارو خلافت لار شي عمر بن خطاب د ملګرو مشوره واغسته چې سیدا اوس په قدار چې دې قوي دشمن یزدجر مقابله به څوک کوي دله هم تکړه سړی پکار دی عبدالرحمن ابن عوف ورته جګ شو ورته ویل یا امیر المؤمنین ستاسو مجاهدونو کې سعد ابن مالک الزهري دی سعد ابن ابي وقاص او به د سعد ابن ابي وقاص ډېر توصیف وکي چې دا د سی اوس مری دی چې کله دشمن پر خپل پنجو کې ونیسي چې تر څو پورې پړک ویل کړي نه وي دا پری دی را د سی مجاهدین ته لړۍ قومندانانو ته خپل ځي چې دا ډېر صحیح ده سعد ابن ابي وقاص راوستو هغه ډېر وګړي توصیه وکړلې یې ورته دا ویل یا سعد لا تختار دوکن شي په دې خبره باندې چې محمد رسول الله ماما یم زکه د ماماو دویم دوکن شي په دې خبره باندې چې رسول الله صحابیم دریم اتباع سنت رسول الله تابعداري وکړي بل ملګری چې هغه د جنگ صحنه د منځ ور داخله کې بلکې په غاړو غاړو باندې جنگيږي ځکه چې چیرته معاصره شو غلابن شوي دغه خلاصول به یو پریشانی او تاسو له میدان ته نقصان ورسي بل یو مقصد د پاره بجنګيږي د الله پس مکه باندې د الله قانون راتل د سیمنی شهادت ته شهادت خود مؤمن ارزو به غنه ده که یو سړی په دې باندې میدان د جنگ لور شي زه شهید شم دا به ارمان به پوره شي لیکن د اعلاء کلمت الله بیرغ دردل پاغه ځکه دا به مشکل شي ودرې کی اگر که پیدا ور باندې مرتب شړي روستا ډیرو د تشکیلات او وسیتونه ورته وکړه هغه ورته بالکل صحیح ده به ورته ویلې چې زه تعالی خبره کوم هغه څه سوار لس کسان دا د عین به ولېږي او په دې وخت کې دی یزدجر لا دی رستم لا دی به توشیو کی دعوت به ورکی یو خدا چې دا په دشمن باندې ډېر غټ اثر غورځيږي او دوباره ستاسو پر باندې الزام وش نعمان ابن مقرن د صحابي د ور تشکیل کی هغه چې کړه د یزدجر بادشاہ خپل وراله چونکی عرب په ساده کپړو لنګونی کې وراکته شو نو یزدجر پر وخاندل جدا وګورو زموږ مقابله لکه وسم يهود نصارا د خپل دشمنانو په سپک انداز باندې ګوري چې دا په ډوړې ماړ نه دي یو کلشن کو سره دا زموږ سره هر قسمه امکانات دی فلان او فلان او فلان ظاهري اور باندې دوکشي لیکن په واقع نفس امر کې دغه په تایید کې به الله ولړي ورته وی سره فار راغلی نعمان ابن مقرن جوک شو خطبه ویل ډیره عجيبه وې موږ ډیر غریبانان خلکو جاهلان خلکو مردار به مون خړلې ظلمونه به من کول چې کله محمد رسول الله په من کې الله را تشکیل کې الله رب العزت موږ راهنمایي وکړه درې خبرو د پاره زرا غلې
یو دا چې تار مې دا مطالبه ده یزدجر شي ایمان او اسلام راوړه وی به دویم که ایمان او اسلام نه راوړي نو مال به جزیه تسلیم کی چې اسلامي خلافت لا وسم وی به وګنې دي اسونه په سبره وتړم او عقد عمر رضی الله عنه قال بر بوسم بل ملګری ویجک شي بل ملګری چې هغه دا خبره وکړه عجیب خطبه چې موږ ډیر بل لکم خلکو الله رب العزت موږ رسول الله ولېګو موږ به د کاڼو بوټو بندگی کوله الله رب العزت موږ په طرف باندې توجه برابر کړه راغلی په دین باندې چې ته اسلام راوړي که اسلام نه راوړي موږ له جزیه ورکې که جزیه نه مقابله له ودرېګا دا څه پاګلان خلک دي خمقلان تاسو یې امیر څوک دي نو ویل عاصم د عمر بن خطاب بچي یزدجر ډیر یو مغرور سړیو د شیو بوجي و پاګه کې خاور راواخستا او د ور واچولا او دی عاصم نو ویل چې دا پښاک او ځان سره وړه غرور وکي تکبر چې تاسو لایق د اکرام نه یې تاسو سره دغه خاور لګیږي چې دا منګه درکو تعالی وی عاصم رضی الله عنه بوجي راواخستا او په خپل شابانه کړه دغه نورسه په اسمانه کې نستو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ټول مجاهدینو قومندان او د محمد رسول الله ماما اوچت انسانو داغه خپل چراغ سلام واچو ورته ویل چې ابشر خوشاله شه د مجاهدینو قومندانا فال ویو نیک پال الکلمه الحسنه يسمعها الرجل الصالح ویا ساته د یزدجر بادشاہ د ملک خاور ما تعالی راوړی دا او ان شاء الله دا به د مجاهدینو په قبضه کې راشي دی ورته پال ونیو به ابن عامر په نامه باندې بلګری ور تشکیل کی د شکل اور وسونو په اسمانه سورو ادور ته قالین واره کړي په دې قالینو باندې نظام شواله وهله تر اقصه پر ورغه اسر واخستو او د ورېخم یو بالغ تو پاغه باندې ورته نزا مکتبله کو نظم باندې واله اشور باندې وټړو لری جدا ته کېنس وسر پر راغلی ودري خبر ولا یو خبر اسماده چې د الله وعدن من غالب کو یزجر ورته ویل څنګه ویا به موږ لنن شهادت راځي د ایران او پاریس پس مکه باندې او یا به موږ ان شاء الله غازیان کیږو دویم یو فرمان راوړې لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد من بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسو او یوازې د رب العالمین بندګۍ لپاره پریدو دریم وېمن په دې مناسبت باندې راغلیو چې په دې ځای کې دا کوم انسانان تنگ ژوند کړي دا تنگ ژوند نه خلاص کو او پراخ ژوند لور کو دا خبره شورته وکړي نور ایست تیر روان شو رستم بادشاہ د مجاهدین نو ویل تاسو موږ له موقع را کولې شي مهلت د نبی صلی الله علیه وسلم مجاهدین ورته ویلې او د عمر ابن الخطاب او د سعد ابن عباده چې درې ورځې تاسو سره مهلت دي چې درې ورځې مهلت نو په دې مقام کې حذیفه ابن محسن راغی هغه شراغ د رستم بادشاہ ونه مطالبه وکړه تعجب کله یو مجاهد راځي کله بل او کله بل دا وجه سره وې منګ د یو بل خدمت لرازو په دې مناسبت باندې شیو خدمت پوره کې به داغه لاړ شي داغه ځل منګ بل راش شغلات شي به ورته بل څوک راشو مغیره ابن شعبہ چې د محمد رسول الله د ګارد مشهور دار راغی دا چې کله راغی دار د رستم بادشاہ د تخت باندې کې نستو فوج باندې کې بدلته ولې کې نه یو ولی زغه په دې ځمانه دی بادشاہ سره کېنم هغه باندې تعریض وکي وېزمنګ د شي عجیب نظام چې د محمد رسول الله سره شریک په یو ټغر باندې کې نستو د ابوبکر سره شریک موږ په یو ټغر باندې کې نستو او د قشان د عمر بن الخطاب سره موږ شریک په یو ټغر باندې کې نو 10 غلامان هم دیوبل نه جوړ کړی دي امیر د التناس او تاسو لاندې ناسي هغه خیرام وکړو چې الله رسول د مشران برباد کی دا حقیقت دی چې زموږ نه دغه غلامان جوړ کړی دي نبی ارمان چې دی یزدجر او ارمان چې دی رستم بادشاہ ایمان راوړی وي خو ایمان شرانور د غیر پر درې وجه علماء ذکر کړی دي یو وجه دا چې دا اهل د ایمان نه و شریان خلق و دوی د رب العالمین سره مخکې تعلق نیک نو قائم کړي او بل په حالت د غوسه کې و د دین ورستا دیر سره قواوی د عمر بن الخطاب په قیادت کې لاړی د سعد بن ابي وقاص او یو لک سلیری سره کسان هغه د دشمن و چې تقریبا څلور ورځې سخته معرکه دواړو ما بین کې وشوه څنګه معرکه وشوه په کوم تکتیک باندې وشوه سعد بن عباده ملګرو له څنګه قومندو تشکیل ورکي او د اسلام بیرغ په علاقه باندې څنګه راغی هغه ان شاء الله به روان 4 فروز باندې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله سید ابي ذر نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین